څو ورځې وړاندې په ننګرهار ولایت جلال آباد ښار پاچا خان کمپلیکس کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره ترسره شوه چې ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. یاده مشاعره چې د افغانستان د ملي تلویزیون د ننګرهار ولایت مقام او د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا رهبري کېده، پکې په لسګونه شاعرانو د شعرونو ترڅنګ د مشرانو خبرې او د هنرمندانو د هنر ننداره وشوه. زموږ همکار توفیق الله عثماني پرې راپور لري. نارنج ګله ګله بیا به خفه نشي، د هلمند اوبه مو بیرته راستنې کړې، جمهوریت ته مو تصویر د بقا ورکړ او غښتلې مو دا خپلې عقیدې کړې. د نارنج ګل عطرینو وږمو او د پسرلي تازه هوا نارنج ګل مشاعره لا پسې ښکلې کړه. د دې دودیزې مشاعرې شپږ 50مه کلیزه د تیرو مشاعرو په توپیر د شعرونو او موسیقۍ په زمزمه کولو رنګینه شوه. په دې خړه شاړه ځمکه سرې غوټۍ د ګلو وکه چې بیا نه اورې بمونه مرور اسمان پخلا کړه. د نارنج ګل دا د موسیقۍ ډک ادبي بنډار د ننګرهار والي او د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل په خبرو پیل شو. شاعرانو څخه یوه هیله لرم، هغه داره چې تاسو په شعر کې ډېر څه کولی شئ. ستاسو 2 بیته زما د نوي نسل په ذهن کې یو نوی فکر ورسره حق کیږي. نو هیلهمند یم چې د افغانانو په ځانګړي ډول د پښتنو د ویښتیا لپاره داسې شعر ووایي چې موږ د عمیق خوب نه راویښ کړي او ژوند کولو ته مو لا نور متوجه کړي. د دې دودیزې مشاعرې کړکۍ د هیواد نوموتي سندرغاړي جاوید امرخیل په خواږه غږ سره خلاصه شوه. بامي بلخارا پاڅه لبامي بلخارا پاڅه د نوروز د سحر باده د نوروز د سحر باده. دا مشاعره هغه وخت لا رنګینه شوه چې له هیواده بهر راغلو مشهورو شاعرانو ممتاز اورکزي او بخزاده دانش ګډونوال په خپلو شعرونو ګوته په غاښ کړل. ګرم نه خماره زه ازار وهلی یم، ته پرېږده که نه یاره زه ازار وهلی یم. د هورو او غلمانو د مالت ته بلها لارې دي، په مرګ کې جنت مه ګوره، جنت ته بلا لارې دي. دا لور د سکول ته بوزه ښه په لور د سبق ووایه، دا لور د سکول ته بوزه ښه په لور د سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلا لارې دي. د نارنج ګل په دې دودیزه مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل، چا د مینې، چا د یووالي، چا نارنج ګل ته او ځینو خو بیا په خپلو شعرونو کې په هیواد کې په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د سولې لاره غوره کړي. د طالب رباب په لاس کې را روان دی، د سرتیري په لاسونو کې شپېلۍ ده، په سندرو کې یو بل ته سره وایي دا وطن دا مو ناموس دا مو مورکۍ ده. هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه ما زوروي، هو ځکه مړ هم زه او پړ هم زه. شکر دی ژوندی یمه کوم در باندې خپل زیری او دا د کمال خان د بن موضوع پکې لا بل زیری. ممې غورځوه د غورځېدو نه یم، ممې غورځوه د غورځېدو نه یم، ومې کره شین به شمه زړی یم. په دې مشاعره کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوږیاڼي هم خبرې وکړې. خوږیاڼي ویل د نارنج ګل سږنۍ دودیزې میلې او مشاعرې ته مو یو نوې بڼه ورکړې. د مشاعرې ترڅنګ دودیزې فرهنګي او ټولنیزې نندارې او د مشهورو سندرغاړو په زړه پورې سندرې هم زمزمه کیږي. ټولو شاعرانو ته به وخت وررسیږي، ولې د ټولو مو هیله دا ده چې حداقل لږ صبر را سره وکړي او پروګرام تقریبا 3 پړاوه دی چې اول به د مشاعرې برخې، وروسته به یو څه د موسیقۍ برخې، هغې نه وروسته بیا مشاعره لرو. دلته د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري بیا په خپلو خبرو کې د نارنج ګل دودیزې میلې او مشاعرې ته د یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د ثبت ډاډ ورکړ. مشاعره به د ناملموس فرهنګي میراث په توګه د نړۍ په ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د ثبت دپاره کاندید کو. د مشاعرې هغه مهال د مینوالو په زړونو کې د مینې تخم وشینده چې خوږژبي سندرغاړي لطیف ننګرهاري او راشد خان خپلې هنرمندې ګوتې د هارموني زړه راښکونکو تالون سره وچېړلې.
یا بمشي په وینو رنگ وطنا یا په زر تر زر د ځان کما یا په ساتم ستانا مننګ وطنا یا بخپل سر در نه قربان کما یا په ساتم ستانا مننګ وطنا یا بخپل سر در نه قربان کما عجب محفل دی راټول شوي عزیزان پکې څنګه بخوی خو چې وی فخر افغان. د یادونې وړ ده چې د نارنج ګل لومړنۍ میله او مشاعره په 1440 لمریز کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د پښتو ټولنې په نوښت په رسمي بڼه د وري په 19 نیټه د ختیځ جلال آباد سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه او سکال د نورو په توفیر د نارنج ګل د دودیزې مشاعرې کوربه د جلال آباد ښار د عدم تشدد ستر سرلاری پاچا خان مقبره وه.